ښاغلی محسن جان، د ټولو نه مخکې خو درته په دغه نوي ژوند باندې هرکلی وایو، خوشحاله یو چې بیا مو ولیدلې په خپل منځ کې د قام په منځ کې څه احساس مو چې په دغه بیډ باندې پراته وئ، زه درته څه ویل چې په څه کې لاړې؟ داسې ده چې دا تېر ژوند چې څونه هم دی په دې کې که هر لمحه راغلی ده، هر قسم وخت راغلی دی، مونږ پکې څه ډېر زیات فرق نه دی محسوس کړی. همیشه مې ځان هم په دې بیډ پروت محسوس کړی دی، دا کام مې هم په دې بیډ پروت محسوس کړی دی. خو نور خو دا ستونزه د دې یوې واقعې ستونزه نه ده، د یوې لمحې ستونزه نه ده. دا خو د دې کام یو کیسه ده چې وخت په وخت په مختلفو ټکو کې په مختلف انداز مونږ لیدلی هم ده او مونږ کتلی هم ده. په محسن داول باندې یو برید وشولو، د 40 نه زیاتې مرمۍ پرې وویشتې شوې، خدای د هغې نه روغ وایستو. په بل برید کې زخمي شو، روغتون ته ورسېده. پښتنو ملتپاله سیاستدانانو در باندې په دغه وخت کې څونه ننګ وکړو، څونه پوښتنې وکړه، څونه احتجاج وکړو. د محسن دپاره ګیلې خو یې نه دي پیدا شوي، که خوشحاله دي؟ نو چا چې څه کوم کړي دي نو هغه ستاسو د وړاندې دي، کام هر څه لیدلي دي. د ځان ګیله خو به ما د چا نه هېڅ چېرې پېدا نه شي چې زما دپاره چا خبره ونه کړه، ځکه بل سړی به زما دپاره ولې کوي چې نه ورسره په سیاسي مزل کې شریک یم، نه ورسره په ګوند کې شریک یم. خو دا یوه خبره وه چې ما سره 4 پښتانه شهیدان شو، 15 کسان پکې زخمیان شو. هغه پښتانه وو، انسانان. نو باید د هغې عمل غندنه شوی. محسن داوړ د دې خلکو ویستی وی، هغه ورڅه خبره نه وه، که مړ وژندوی هغه څه دونه غټه خبره نه ده. خو هغه 4 کسان چې شهیدان شو د هغې ذکر پکار و، د پاکستان په پارلیمان کې هم پکار و، د پاکستان په سیاستدانانو ته هم پکار و، کمپاله سیاستدانانو ته پکار و، نور ته هم پکار و. مونږ خو خپل فرض ګڼلی دی، داسې نه ده چې مثال مونږ په چا باندې ښېګړه کوو. خو 15 کاله مونږ که د پاکستان په پارلیمان کې وو نو دې ته مونږ نه دی کتلی چې د یو چا تعلق د کم ګوند سره دی، او چې په دې خاوره اوسېږي او محکوم دی او چا سره ظلم شوی دی، نو هغې غږ مونږ ښه په جار پورته کړی هم دی. نو د ځان خبره نه وه، خو بهرحال هغه ملګرو کیسه وه چې باید د هغې ذکر شوی او د عمران خان ذکر کېږي او د پښتنو د وینې نه کېږي. محسن ته دغه برید نه وروسته لږ خاموش شوی نه یې، یېرېدلی خو نه یې؟ نه، مونږ خو ظاهره خبره ده، څه مونده خو سړی بیا په کټ پروت وي، نو هغه کټ نه مبارزه نه کېږي. او ما چې لږ غونده کې هم حالت ټیک شو، نو ما یو ویډیو ریکارډ کړه، په فیسبوک مې ورکړه. هغې کې مونږ ښه ښکاره چې څه شوي دي هغه مې هم ویلي دي. راتلونکي وخت خبره مې هم پکې کړې ده، او هغې نه پس ته هم چې ستاسو ملګرو سره چېرته هم زموږ مرکې شوي دي، هغه ټولې په ریکارډ پرتې دي. نو زموږ په بیانیه کې که فلیکسیبیلیټي راتلی نو دا بریدونه خو اوس د کابل د سقوط نه پس دلته د وطن په نوم باندې نور هم ډېر خلک سیاست کوي، او مونږ پیله نه دا خبره په سترګو لیده هم چې اوس چونکې الیکشن ته روان یو، نو بیخي لکه ځان هغې له مونږ په لاسو کې ورکوو، خو برید به راباندې خامخا کوي. نو دا برید مې هم په سترګو لیدلو، خو هغې نه پس ته مې هم خپلې خبرې نه هم نه یو په شا شوي، او هغه عمل مې هم نه پرېښودو، او نه مې بیانیه کمزوری کړې ده. محسن پارلمان نه ولې را بهر شوې؟ ولس را وایستې که نور قوتونه؟ یره زما یو اطمینان دی چې ولس په ما باندې اعتماد وکړو. ما باندې دا تاسو چې کوم برید خبره وکړه تپین، دې نه پس ما کمپاین ونه کړو. په دې وجه مې نه ده کړې چې مثال یا په ما په زړه کې یره پیدا شوه یا یوه یا بله که نه، خو ما وایي چې زه اوس خو دې ګاډي بچ کړې، خدای پاک نیټه نه مه پوره کړې. خو دا ده چې دې ځله خو ټول فوکس هغې زما په ګاډي باندې و. را روان ځل ته کېدای چې زما ملګري پکې نقصان شي، نو زه نه غواړم چې مثال زما د الیکشن دپاره دی زما ملګرو ته څه زیان ورسي. په هغه یو واقع کې خو خدای پاک زما سره ټول ملګري هم ټولو ملګرو هم حفاظت وکړو،
نو اوس راتلونکي وخت کې څه پته لګي. نو ما بیا کمپاین ونه کو، ملګري ګرځېدل، خو ملګرو ډېر همت وکړو. نو بغیر د کمپاین په ما باندې خو خپل ولس خو سیټ ګټلی دی. خو بیا چې ټګي د دې لیول وشوه چې دا ټګي د ټپو نم لږ بالا سه یو بل قسم شو. او باید د دا زه واحد یو پولیټیکل ورکر یم چې دا کم ډول ټګي چې وشوه د دې پریډکشن د الیکشن نه 2 ورځې مخکې پاکستان کې خالي ما کړی و. ځکه چې ما ته دونه خو اندازه وه چې دا ټوله ریاستي مشندري په هر صورت غواړي چې ما د پارلیمنټ نه پاتې کړي. چې تاسو ته داسې پته معلومه وه درته، ولې رئیستی تاسو خو د دغه خلکو دپاره په پارلمان کې د هغه چا سره ناست وئ چې هغوی مخې ته راوستل، په تا او علي وزیر دواړو باندې دا تورونه دي چې تاسو خو همدغه خلک سپورټ کړي وو چې څوک اسټابلیشمنټ راوستل غوښته. موږ څوک سپورټ کړي وو؟ کله چې حکومت ته غورځېدلو د عمران خان، تاسو دا ما غوښتل چې تاسو د عمران خان نوم والئ. خبره دا ده چې د عمران خان موږ د پیله ورځ نه خلاف، هغه او باجوا چې یو بل سره ملګري وو، هغوی په خپله ملګرتیا او جنرال فیض دي په شریکه حکومت جوړولو. ولس منډیټ نو ورسره، خو په زوره یې په دې ملک باندې هغوی ورتپل. موږ د هغه وخت نه د دې خلاف وو، د هغه وخت نه خلاف وو چې د ټول پاکستان پارلیمان یې حواله کو یو کرنل ته. د هغه وخت نه خلاف وو چې دلته په صحافیانو په سیاسي ورکرانو باندې یو ډېره لویه سخته تیره ده. د هغه وخت نه خلاف وو د عمران خان چې په موږ باندې هلته په خړ کمر کې ګولۍ ورېدلې، خدای پاک پکې بچ کړو. 15 زموږ ملګري پکې شهیدان شو. دا د عمران خان چې کوم ممبرانو منیسټرانو هغوی د هغې قتل عام حمایت کولو، د هغې دفاع یې کوله. د هغه وخت نه موږ د عمران خان خلاف وو. نو جمهوریت ته چې څومره نقصان ورسولو، پښتون ته چې څومره نقصان ورسولو، نو د دې د وجې نه موږ د دغه اوس په ډېر احترام سره بدله وه. تاسو به ویل ما تاسو وویل، زه دا خبره کمپلیټ کړم. پوهه مې معلوم ہے. نه و ټیک ده، خو تاسو ته خبره کوئ چې هغه د اسټیبلیشمنټ به اوس د باجوا او د عمران په منځ کې څه کیسه راله، نو دا زما مسله نه ده، دا د باجوا نه خلک تپوس کوي. موږ خو د پیله ورځ نه مخالفت کولو. پښتانه یې وګیله کوي چې د محسن په وجه باندې پی ټي ایم ته ډېر زیان ورسېدو، چې دا د پی ټي ایم نه لاړلو، قومي وحدت جوړېدو هغه نیمګړی پاتې شو. داسې ده که یو څوک دا وایي چې د قومي وحدت په یو تنظیم پورې تړلی دی، زما په خیال د ټولو نه غټه مغالطه همدغه ده. او زمونږ د پښتون د ټولو نه غټه ستونزه هم نن سبا په د موجوده وخت کې دغه ده چې څونه پښتون کمپاله دي، هر یو دا وایي چې پښتون د خالي زما په نوم باندې راغونډ شي او زما د مشري ومني. د ټولو نه غټ پرابلم دغه دی، د ټولو نه غټ پرابلم دا دی. د دې د وجې نه د اتفاق نه پیدا کېږي. او که څوک د پی ټي ایم دپاره هم دا فارموله جوړوي چې بس واحد هم هغه یو داسې تنظیم و چې ټول پښتانه پکې راغونډ وو، زما په خیال ټول پښتانه په هغه کې هم نه راغونډ. او یو دا ده چې یو ډېر غټ سپورټ پیدا شوی و، خو اوس هغې سپورټ مخ ته بوتللو یو طریقه کار غوښتو. په هغې طریقه کار باندې زمونږ اختلاف و، مونږ دا غوښتل چې یو سیاسي ګوند ته جوړ کړو، او هغه د ډېرو ملګرو رایه مختلفه وه، زمونږ رایه مختلفه وه. مونږ ورته وایو چې بس ټیک ده. تاسو غوښتل چې د پی ټي ایم نه یو سیاسي ګوند جوړ کړئ. زما خپله رایه همدغه وه. نو ډېرو ملګرو په پی ټي ایم کې دننه هغه رایه نه وه، څه دا وه او څه دا نه وه، خو بیا وخت زمونږ خپله رایه ټیک ثابته کړه. ډېر فعال ملګري په پی ټي ایم کې داسې وو چې وروستو هغه ټولو بیا الیکشن وکړو، په شمول علي وزیر وکړو. نوره د مثال دا دی چې چا بلدیاتي انتخابات علي وزیر دی بیا په الیکشن هم وکړو، پارلمان ته هم ورسېده، خو پی ټي ایم یې پرې نه غوښتو. تاسو ورسره داسې دا دوه کیسې دي. هغه ټایم کې ډېره کلیر کټ خبره شوې وه چې هر هغه کس تنظیمي عهده او د تنظیم ایسه نشي پاتې کېدی څوک په چې الیکشن کوي. ټیک ده. اوس چې ته د تنظیم نه یو سړی بهر کې ظاهر خبره سیاست ته پر خو هغه څه نه څه تنظیمي لاره ځان ته ګوري. نور خو زمونږ د پارټۍ جوړولو پیله پریس کانفرنس تاسو وګوره، په هغې کې مونږ دا ویلي وو چې زمونږ انکنډیشنل سپورټ د پی ټي ایم سره، مونږ انکنډیشنل سپورټ. نو هغه سیاست خو به مونږ نشو پرېښودلی. دا پی ټي ایم چې مونږ جوړوو هم د یو ګوند ممبر خو م په یو ګوند په یو ذمهواره چوکۍ ناست وم. نو بیا مطلب تضاد دغه خلکو په خبره کې و چې هغې په هغه وخت کې وی چې نه الیکشن نه دی په کار، پارلیمان ته تګ هم نه دی په کار، او مطلب دا ده چې بیا ټول الیکشن هم کو. که دغه پی ټي ایم سره وی ګټې به ډېرې وي د پښتنو، که پارلمان کې دغه 15 کلنه دوره کې د ډېر څه ترلاسه کړل.
دا ګټې ترلاسه کول چې څه ته وایي پهله خو دا ګټې ترلاسه کول یو داسې ویګ ټرمینالوجي د دې ډیفینیشن په کار چې ګټه څه ته وایي دا یو ډېر اوږد سټرګل غواړي او مسلسل غواړي او د تنظیم د ډانچې لاندې غواړي نو زما په خیال هغې دپاره هر قسم آپشن استعمالول پکار و هغې دپاره د پاکستان پارلیمان هم استعمالول پکار و لارې کوڅې پریس کلبونه جلسې جلوسونه هر یوه اپورچونټي اویل کول پکار او دا داسې هم نه ته چې مثال بیا په یو کال کې وشي یا په 2 کالو کې وشي یا په 3 کالو کې وشي نو نه په 15 کالو کې کېږي د پښتون قومي تحریک تاریخ ډېر اوږد دی نو که هغه مونږ په دې یو شي پورې وتړو چې زما په خیال هغه په 15 کالو کې هغه راغونډول دا به هم ډېر زیات ظلم وي او که قام درنه جواب وغواړي چې په دغه 15 کالو کې د وزیرستان د پښتنو دپاره او په ټوله کې بیا د ټولو پښتنو دپاره څه داسې وکړل چې مطمئن د پارلمان دننه مونږ ته چې کوم هم اپورچونټي راغله د کام غږ مونږ داسې یو ځای هم نه دی پاتې چې مونږ د کام غږ نه پورته کړی او یا په هغې کې مې څه د مصلحت نه کار اخیستی په دې باندې زموږ ضمیر مطمئن دی او ما چې کله خپل 15 کاله پوره شو نو د خپل 15 کالو چې څومره کارکردګي د هغې ته مو د کتاب نو ناره وکړه په عمل کې هم څه شته چې خلکو ته ښودی شي چې دا مې وکړل دا مې ګټې نو داسې ده چې د یو سیاسي ورکر سره هم ناره هم چغه همدا هر یو ټوله وسله وي سیاسي ورکر سره نه ټینک نه ورسره ټوپک همدا د ولس قوت یو منزل ته رسېدل وي چې په دې کرښه ودرېدم دا مې ترلاسه کړل نو ما درته خبره وکړه که نه چې یو خو بیانیه جوړولې یو خو مې د کام بیانیه جوړه کړه دویمه خبره دغه ده چې د کام خلاف چې کومه بیانیه جوړه ده د هغې مې هم مخالفت کړی او په دلایلو مو د هغې مخالفت کړی ده او هغه بیانیه موږ ماته کړې ده د پاکستان د سټیټ چې زموږ د وطن د وزیرستان متعلق کومه بیانیه وه هغه بیانیه موږ ماته کړې ده په پارلمان کې د یوې ډېرې مهمې کمیټۍ مشري در په غاړه وه او بیا دلته تاسو کتل چې په پاکستان کې افغانان ځورول کېږي کاڼو ته ویشتی کېږي زنانو سره بده رویه کېږي څه مو کړي د هغې دپاره زه د خارجه امورو د کمیټۍ مشر وم مونږ 2 ریکمنډیشنز ورکړي وو په هغې عمل وشو نه وشو هغه زمونږ اختیار نه و خو زمونږ چې کوم اختیار و هغه دا و چې مونږ د خپلې کمیټۍ نه یو ریکمنډیشن پاس کړو یو ریکمنډیشن مې دا ورکړی و چې باید پاکستان د ریفیوجي کنونشن سیګنیټري شي کوم چې پاکستان نه دی که هغه وشي نو د ریفیوجیز متعلق چې څونه ستونزې دي دا په خپله اټومیټیکل شي پاکستان به طور ریاست بیا باونډ وي چې د هغې به خیال ساتي دویم ریکمنډیشن موږ دا ورکړی و چې باید پاکستان د روم سټیچوټ سیګنیټري شي د کوم لاندې چې د انټرنیشنل کریمینل کورټ جوریسډکشن ایکسټینډ کېږي پاکستان ته دا ما بیا زه د بشري حقونو د کمیټۍ هم مشر وم د هغې طرف نه هم مونږ یوه سب کمیټي جوړه کړې وه په هغې کې مونږ د 4 کیسې کړې وې یو ریکمنډیشن مونږ دا ورکړی و چې باید د فورنرز اکټ چې کوم دی دا څه موده پوره سسپینډ شي د خلکو ځورول بند شي د دې رجسټریشن پروسس کولاو شي ځکه چې UNHCR سره ما په دې باندې خبرې کړې وې هغې چې حکومت مونږ ته رجسټریشن اختیار راکړي نو مونږ به خپله مرسته هغې نه پسته کوی شو او دویمه غټه خبره دغه ده چې مونږ دا ویلي وو چې بیا ما پریکټیکلي هغه کار هم کو ریکمنډیشن بل دا و چې باید دې دپاره یو قانون هم شي ځکه چې قانون شته دی نه نو هر تاڼېدار او هر یو اولدار چې کوم دی هغه د خپل مقصد مطابق خپل مطلب مطابق خپل سوچ مطابق د دې خلکو سره عمل کوي نو ما یو بل جمع کو په قومي اسمبلی کې ریفیوجیز پروټیکشن بل چې د ریفیوجیز پروټیکشن دپاره یو میکانیزم په هغې کې مونږ ټاکلی و خو بیا چې هغه بل مونږ وټاکلو ولته سندیانو هم احتجاج شروع کړو زموږ خلاف و بلوچانو طرف نه هم داسې ډېر ښه ریسپانس نه و په پارلیمنټ کې دننه د نوره چې کومې غټه پارټي د هغې طرف نه هم څه ډېر نو ما هغه ماحول ته کتل ما چې اوس سټریټ اوی زه په دې بل باندې ځم نو هغه بل هسې هم ډیفیټ کېږي که نه نو مناسب ټایم ته به ګورو خپل منورنګ کوشش مو وکړو خو په دې کې بیا زمونږ بیا نوره وخت پوره شو او هغه بل دا ده چې په سټینډینګ کمیټې کې لا اوس هم پاتې دی په دغه دوران کې مو د خپل یو ګوند بنیاد کېښوستو ملي جمهوري غورځنګ
دغه چې تاسو د پارلمان نه را بهر شوئ ګوند په فعالیت روان ساتي په ملګیر کچه یا په نړیواله کچه؟ ګوند به بالکل خپل فعالیت برقرار ساتي او زما دا یقین دی به طور یو سیاسي ورکر ځکه چې د یو سیاسي ورکر چې د کومو مرحلو نه راتېرېږي دغه ټولو نه موږ راتېر شوي یو دې ځای ته نن که به طور یو سیاسي ورکر اوس هم ناست یو. نو زما به طور یو سیاسي ورکر دا سوچ دی چې ګوندونه ډېر وخت اخلي او دا یو ډېر لوی پروسس دی او ډېر یو اوږده مبارزه ده، دا به ډېر وخت اخلي. نو موږ هېڅ قسمه تعدي نشته او سلولي اینډ سټډلي کار به کېږي. خو دا چونکې دا یو ډېر غټه واقعه وشوه، بیا دا میاشت ونیمه زما دا ټریټمنټ روان و. اوس زموږ مرکزي کمیټې میټینګ به وي په دې را روان هفته کې، نو هغې کې به بیا موږ یو سټریټجي جوړو. نو ګوند خو ډېرې وسیلې غواړي، ډېرې پیسې غواړي، تاسو سره دونه پیسې د کومې راځي؟ نو داسې دا وسایل خو به بیا برابرول غواړي. دا خو مطلب دې دپاره خو به یو میکانیزم جوړول غواړي. دا خو مطلب دا دی چې که د 100 روپو چندو په شکل کې یا که په هر شکل کې، نو مطلب چې زما په خیال بیانیه مضبوطه وي نو وسایل پیدا شي. افغانستان ته هم سفرونه وکړل، په خاصو موقعو باندې اشرف غني صاحب برابرلی، هغه چې د حکومت نه ختم شو، هم بیا ستاسو خپلو کې څه رابطې شوي دي؟ که په دغه اړه باندې لږ معلومات راکړئ. رابطې مو کېږي او که کېږي مقاصد شخصي؟ رابطې کېږي. څو ځله ما هماراتو ته مدل شوی، نو هلته هغه سره بیا 2-3 ځله لیدل کتل شوي دي. او نو بیا همدغه د افغانستان د حالاتو متعلق، د راتلونکي وخت متعلق، د افغانستان د مستقبل متعلق هغه سره ژور مجلسونه شوي دي. هغه خپل یو سوچ، خپل یو پلان، خپل یو فکر لري. خو بهرحال موږ خو هغه به خپل وخت په وخت هغه موس یو سلسله شروع کړې ده، خپل پوډکاسټ او خپل کیسې کوي او زموږ ملاقاتونه شوي دي مثلا. نو تاسو څه رول ادا کولی شئ په افغانستان کې د یو ډیموکراټیک نظام په رامنځته کولو کې یا د خلکو په ذهنونو جوړولو کې؟ داسې ده، به طور یو سیاسي ورکر خو مونږ کم از کم چې د افغانستان د ولس دا حق چې کوم دی چې باید هغې خپل یو انتخاب ولري، هغې یو جمهوریت ولري او هغې یو ازادي ولري. نو دا غږ مونږ ژوندی ساتلو کوشش کړی دی او په هر فورم مې کړی هم دی. او په دې بیانیه بیا چې دا کوم ریاکشن دغه خلکو طرف نه مونږ ته میلاو شوی دی، هغه هم د دې بیانیې وجه ده، نور څه کیسه نشته. نو هغه خو مونږ ژوندی. خو بهرحال د افغانستان څومره اوس داسې ده چې دلته داسې دونه اوس اسانه خبره نه ده، ځکه چې د دنیا جهان قوتونه د تیرو 45 کالو نه لګیا دي په یو رنګ په بل رنګ. او دا اوس یو نوی چې کوم سټیج په هغې کې راغلی دی د دوحې د اګریمنټ نه پس، په دې کې بیا د ټوله دنیا خپل انټرسټ راوړی دی دلته. نو داسې څوک شته خو نه چې هغې په دې ټولو قوتونو کې هر سړی خپل هغه مواد راوړی دی، خپل پروګرام راوړی دی. میدان جنگ افغانستان او سره زموږ د پښتونخوا د ټوله سیمه هم ده. دا یو اف پاک چې کوم دی ته وایي په پاکستان کې نور څه نه، خو زموږ د پښتونخوا ده ورسره. نو افغانستان خو هغې الریډي تقریبا فارملی ټیک اوور کړی دی. اوس کیسه راغله پښتونخوا ته. نو په پښتونخوا کې هم زما په خیال کې زموږ ګوند واحد داسې ګوند و چې هغې د دوحې معاهدې مخالفت کړی او د هغې ورځې نه والا تر نن ورځې پوره زموږ دا ټول تقریرونه، زموږ دا ټولې کیسې، زموږ ارټیکلې په ریکارډ پرتې دي چې موږ دا ویلي دي چې دا د دوحې د اګریمنټ چې کوم دی دا د افغانستان د ډي ریکګنایز کولو یو معاهده ده او دا به مخته بیا راغځېږي پښتونخوا ته هم. او تاسو بیا ولیدل اوس تقریبا چې پښتونخوا ډېر تقریبا اکثریت ځایونه چې کوم دي هغه هلته د طالبانو ټیک اوور شوی. ښه، په ډېر احترام سره محسن جان، اکثر منګه وینو په دغه سوشل میډیا باندې زموږ زیاتره برني وروڼه چې کوم دي دی ګیله لري، دی وایي چې د دې ځای د لرکم پښتانه ملت پاله سیاستمداران دي، دی په خوله باندې خو د قام او قامیت او پښتونولۍ او د لر بر اوازونه کوي، خو چې کله پارلمان ته ورسېږي نو بیا د پنجاب د ګټو نه دفاع کوي. څه وایي؟ زه به خو د ځان خبره وکړم
او نور خلک په خپل جواب په خپله ورکوي. زمونږ خو په 15 کاله کې په افغان پالیسۍ چې کوم سټانس پاتې شوی دی هغه د ریکارډ حصه ده. نو په هغې کې د موږ د څوک معمولي غونده کې هم فرق وښایي چې په هغې کې معمولي غونده کې هم زموږ طرف نه راغلی. بلکې دونه به زه ووایم چې لومبنی نیشنل سیکیورټي میټینګ چې کوم کې زه به طور یو پارلیمان ممبر ما حصه اخیستې وه په هغې میټینګ کې د هغه وخت غالبا د عیسائی چیف په هغه وخت فیض حمید هغه دا آرمي چیف چې کوم باجوا و د دې بریفینګ دا و چې یاره دا هغه بریفینګ ورکولو په داسې چې یاره که افغانستان سقوط شو ولته نه مثال مهاجرین رالل بیا موږ پلانکي ځایونو کې کیمپونه ورته جوړوو. نو ما په هغه میټینګ کې هم ورته وویل ما دی خو دا مطلب دی چې تاسو اوس فیصله کړې ده او یا درته چا بل چا څه داسې کیسه کړې ده چې مثال افغانستان به خدای مکه خامخا سقوط کېږي. نو دویمه غټه خبره ده چې هغې څه داسې حقایق هلته پیش کړل د طالبانو د دلته نه افغانستان ته ایکسپورټ کولو په حواله سره چې هغه موږ بیا په هغه وخت د هغې ریبټل وکړو چې دا تاسو غلط کوئ. اوسه پورې هم پریکټیکلی دا خلک هم تاسو د دې ځای نه ورلېږئ هم تاسو په کنټرول کې دي. داسې ځایونو ته زما اکسس نشته په توګه د پارلیمان د ممبر کوم ځای چې د دې خلکو اکسس شته. ما ورته زه کور مې ته نشم تللی دا خلک د وزیرستان نه بهر زه چې هر یو قبایلي علاقې ته ځمه نو په ما باندې بندیزونه دي هلته بیا ضلعي انتظامیه راپاسي مختلف بانې جوړوي او دا خلک ګرځي ټول دغه کې مطلب کلاو دغه خپل عملیات کوي. نو هغه وخت هم موږ دغه شي میټینګونه کړي وو او بیا نور د افغان پالیسۍ د افغانستان په حواله سره چې زموږ کوم نیریټیو پاتې شوی دی هغه د ریکارډ حصه ده. نو ځان خبره خو به موږ په خپله نشو کولی عملي طور د خلک وګوري نور باقي خلک د خپل خبره په خپله کوي. اوس خپلې خاورې وزیرستان ته تللی شئ ډاډه ګرځېدی شئ ولس منځ ته ورتلی شئ. زه اوس هم تللی یم اختر کې هم تللی یم. خلک وایي چې بیا د طالبانو نرغې ته ورغلی دی وزیرستان. ورغلی خو دی په دې کې اوس شک نشته یو وزیرستان نه بلکې زه به دا وایم چې د نیمې نه زیاته پښتونخوا بلکې ټوله پښتونخوا ورغلی ده. تاسو پکې څنګه فعالیت کوئ تاسو ته؟ نو داسې ده چې رسک خو په خپل ځای شته او کوشش کوو چې مثال د هغې دا ټوله خبره موږ په نظر کې وساتو د هغې په رڼا کې موږ خپل مزل وکړو خپل مزل کوو نور خو دا ټولې کیسې خو په خپل ځای اوس هم موجود دي شته. څه وایي چې دا بیا د سره دا کیسه شروع شوله بیا دا بالکل بیخي د سره شروع شوه بلکې مطلب دا ده چې ما څرنګه تاسو شروع کوي چې دا دوحا اګریمنټ چې کله وشو موږ د هغه وخت نه دا خبره کوله چې دا به اوس په ټول پښتونخوا دا راخورېږي او بیا د دوحې د مذاکراتو نه پس په کومه طریقې سره چې دلته یو کیسه ذهن ته راغله دغه چونکې اوس تاسو تپوس وکړو دا 2022 چې کله بجټ منظورېدو نو په هغه وخت کې پرایم منسټر صاحب یو میټینګ راوغوښتو نو پارلیماني هیډ یې راوغوښتل د بجټ په حواله سره تپوسونه کول. نو زه تازه د کلي نه تللی وم هغه وخت کې د طالبانو سره د مذاکراتو دپاره د جرګې تللی راتلې. نو ما د پرایم منسټر صاحب نه تپوس وکړو چې دا مذاکرات روان دي دا تاسو خبر یو که نه خبر پارلیمان خو نه دی خبر. نو هغه وایي د څه شي مذاکرات روان دي مې طالبانو سره مذاکرات روان دي وایي څوک یې کوي ما د فوجان جرګې لګي را لګي وایي ښه زه خو ته نه یم خبر. بیا چې میټینګ بیا وایي دا خو میټینګ ما د بجټ دپاره راغوښتی دی ما دا د بجټ سره تعلق لري وایي د بجټ سره څنګه تعلق لري ما هم په دې بجټ کې به درنه مطالبه کوي طالبانو ته کمپنسیشن دپاره پکې پیسې کېده وایي دا څنګه کېدای شي ما دا ورته وویني. بیا چې میټینګ ختمېدو ما بلاول ته مې په دې ته خپله څه کیسه وکړه دا کیسه خو داسې روانه ده هغه هم بیا پریس ریلیز جاري کړو موږ هم په پارلیمان کې یو لږ شور وکړو نو هغې نه پس پرایم منسټر بیا یو میټینګ راوغوښتو د نیشنل سیکیورټي هغې کې بیا موږ ته بریفینګ راکړو بیا پکې پیښور کور کمانډر و عیسائی چیف و د آرمي چیف دا ټول خلک موجود وو. نو په هغې کې ډېر اوږد بریفینګ تقریبا یو نیمه ګنټه بریفینګ هغې راکړو خو د هغې بریفینګ کرکس دا و چې د مذاکراتو نه علاوه موږ سره بله لار نشته. بدقسمتي دلته زموږ دا ده چې څونه هم هلته سیاسي ګوندونه په هغې محفل کې موجود وو چونکې د فوج طرف نه دا موقف راغی چې دا واحده لاره ده نو شاید هغې خبرې مخالفت ونه کړو. په مدهم الفاظو کې چا یو نیم به پکې دا ویلي اشاره که داسې ونشو داسې خو بهرحال وایي موږ چې تاسو فیصله کړې ده نو موږ در سره یو. زما نمبر چې راغی ما ته دا ووایه
چې تاسو د هغې په منځ کې پاونټ اف اګریمنټ څه دی ها ما هغې وایي چې زما د خوښې نظام به وي او ته وایې چې هغه به سرنډر کېږي ټوپک پکدي ما دا په کوم ټکي سره ودرایې هغه ټکی مونږ ته وښایه هغې سره جواب نه و دویمه خبره ما ته دا وایي چې ټوپک بږدي ما هغه 100 50 کسانو وړې وړې ټولې چې کومې دي سرنډر طالبانو په هغه چې تا سرنډر کړي دي هغې نه تا ټوپک ایښی دی نو چې هغې نه دی ایښی دا د 50-60 کسان چې ته یادوې نو ما دا پتا باندې څنګه یقین وکړم چې ته به د دې نه ټوپک اخلی 50-60 ته یادوې هغه وایي چې موږ د 100,000 نه زیات یو نو ما زه ستا خبره مې ومنله چې 50-60 دي ما دې نه به څنګه ټوپک اخلی مونږ دا اعتماد پتا نشته چې ته به بیا ټوپک واخلې باید ته دا زموږ د وجلو دپاره د خلک تاسو بیا کزدنه بدن راولئ بهرحال هغه بیا د هغې نه لږه بدمزګي م جوړه شوه پرایم منسټر پکې په منځ کې انټرونشن وکړو هغه خو هغې هغه کار بیا هم وکړو هغه خلک راغلو هغه ډیلیبریټ ځکه زه ته وایم چې دا دوحه مذاکرات چې وشو هغې نه پسته دا هم پلان وه چې دا ټوله علاقه به هم د خلکو ته اوله کوو ځکه چې کم سټریټیجیک گیم د ویسټ هغه دا و چې موږ به طالبانو ته افغانستان اوله کوو بدامني به وي بیا مثال هغه دلته راوخورېږي بیا به دلته هم بدامني د بیلټ اینډ روډ چې کوم دا انیشیټیو دی د چاینا دا به هم سفر کېږي او بیا به دا کیسه زی د چین د غاړې دغه د سرحد پوره به ورسي او بیا تاسو ولیدل چې هغه د یوه خان کوریډور ته کیسه ورسېدله چې په دغه کیسه باندې دا ټول زمونږ پښتانه ملتپاله سیاستمداران پوه دي دا مشران سیاسي زه خو به ګوره بیا هم خپله خبره وکړم نور خو باید هر سړی په دې خبره باندې پوه وي ځکه چې که 2-3 کاله مخکې دا خبره باندې چې د چا نه و سر خلاص باید خو اوس خو پې بیخي خلاص شوي ځکه چې دا هم یو حقیقت دی چې ډېر خلکو د دوحې معاهده ویلکم کړې وه مونږ په هغه وخت نه د دې معاهدې خلاف وو او د دې مخالفت کړو ځکه چې مونږ دا پوهېدلو چې دا به د پښتنو د افغانانو تباهۍ او د بربادۍ که یو خوا داسې دسیسې روانې دي بل خوا پښتانه قامپاله سیاستمداران داسې په خپلو کې ویشل شوي دي په یو سټیج څوک ناستې ته نه تیارېږي حل به څه وي بیا به پښتون خوارېږي بیا به کډوال کېږي بیا به وژل کېږي څه به جوړېږي زما په خیال خو دا تاسو چې کوم مشکلاتو طرف ته اشاره وکړه دا ټول خو روان دي د پښتون معاش د پښتون تعلیم نن سهار ما ته خبر راغی چې په میرالي کې د سهار نه ګن شپ هلیکاپټرې لګیا دي او ډزې کوي او یو زنانه په یو کور کې په ګولۍ ولګېده هغه پکې شهیده شوه بل ماشومانو پرچې وې هغه سکولونو ته روان وو هغه د پرچو نه پاتې شو پرون ماښام هلته په یو سکول کې پرچې وسوځولې شوې ټیک ده نو دا خبره خو تقریبا دا ستونزې خو الریډي راغلې دا خو راځي خو دا خو تقریبا الریډي راغلې په لکۍ سه منفکټرۍ باندې بله اوس برید شوی دی نو دلته خو نه د معاش یو منصوبه پرېږدي نه چې کوم دی د خلکو تعلیم پرېږدي دا ټولې کیسې خو راغلې ته زلمی سیاستدانې واضحه بیانیه لري آیا دغه قومي وحدت دپاره څه رول نشي ادا کولی چې دا خواره واره قوتونه دلته مصیبت دا ده چې هر سړي د خپل انا او د بل سره بغض د دې نه راوتلو ته ډېر خلک تیار نه دي او د بعضې خلکو سره خو بیا زما په شانتې سیاسي ورکر سره خو بعض خلک ناست هم د خپل شان چې کوم دی که نه په هغې کې ګستاخي ګڼي که تا ته یوه قومي جرګه کښېني د زلمو او د مشرانو درته ووایي چې راځئ دا پی ټي ایم یو کوي یا دغه د ان پي نه ته تللی وې دې سره یو شه ته څونه خپلې انا قربانۍ ورکوې ګوره ما خو تاسو ته یو خبر وکړه چې په ان پي یا په یو پی ټي ایم به د مسله حل کېږي نه خبره خو د دې نه لږه لویه ده که داسې یو لویه جرګه د ټولو پښتنو جوړېږي فراق صاحب به طور د پښتون قومي تحریک د یو ادنا سیاسي ورکر په حیثیت په چې زه څونه اطمینان محسوسوم شاید که دونه اطمینان زه په بل یو شي کې محسوس کړم او دې کې رول څوک ادا کولی شي ما خو تاسو ووایي چې کوم شخصیات وو چا پکې رول ادا کو یا د چا د رول
یو پازیټیو امپیکټ کېدی شو هغه په ژوند چا قدر ونه کو او هغه زموږ نه لاړو او نور خو مایوسي هم نه ده پکار او به طور یو سیاسي ورکر خپل کوشش هم همیشه پکار دی خپل تنظیم باندې مونږ فوکس ته اوس په دې باندې خپل خواري کوو چې څونه کوڅه په کوڅه به ګرځو د خپل سیاسي تبلیغ مونږ چې د سیاسي پارټي هم جوړه کړه نو شروعات مې چونکې ایم ان اے هم دغه ځای نه مونږ ته دا اندازه وه چې دا ټوله کیسه به شروع کېږي هم د دې ځای نه یو ځل بیا نو په کلي کلي وګرځېدو د وزیرستان داسې کله مونږ نه پاتې نه شو پرون یو ملګري تقریبا درې کاله پخوانی د پارټي چې مونږ جوړه هغې نه پسته یو تقریر ما کړی هغه راولېږلو په هغه وخت ته مونږ ووی چې ګوره په افغانستان کې چې ځکه چې د افغانستان سقوط وشو ورپسې 15 ورځې پس مونږ د سیاسي ګوند اعلان وکړو هغه پروسس خو د ټرین مخکې نه شروع خو بهرحال هغه اعلان په هغه وخت وشو نو هغه وخت نه پس مونږ به بیا ګرځو دا خبره مې کوله چې دلته به اوس بیا خلک برتي کېږي د تشدد په نوم باندې د مختلف نومونو باندې د داعش په نوم باندې د طالبانو په نوم باندې په یو نوم باندې په بل نوم باندې د خپل قام د دې نه وساتئ د خپل بچي د دې نه وساتئ او دلته مطلب دا ده چې ما به هم په ما باندې وجني په خپل پښتون به مې وجني دا ګیم داسې دی او ګټه به مطلب دا ده چې دا جنګ د پاکستان جنرالانو په ټیکه اخیستي او دا بیا هم هغه مغربي ایجنډا ده او هغې یو سټریټیجیک گیم دی نو باید مونږ کم د دې نه وساتو اوس په طور یو سیاسي ورکر مونږ خپل کوشش کړی دی نور خو ما څنګه شروع کړي چې دا خبره دونه وړه ده نه دې کې عالمي قوتونه انوالو دي پاکستان په طور ریاست پکې ټول انوالو دی مونږ به څومره وکړی شو چې دا شی به ورتم کو دې مخنیوی به ونیسو خو بهرحال هغه د خټک صاحب یو شعر دی چې سکوت کې مرګ د حرکت پکار دی او ډنډ در نه جوړ نشي بهر پاتې شه نو پښتنو ځوانو ته موږ دا وایو چې سکوت نه دی پکار سکوت کې مرګ دی حرکت پکار دی او نوره بیا دا ده چې غږ ژوندی زما په خیال دا هم غټه خبره ده نو ګورو چې ستاسو غوندې او دغه پښتانه زلمي اوس ډېر بیدار شوي دي په رسنیو باندې په میډیا باندې د سیاست په لاره کې دغه ستاسو غږ په مخ کې باندې وړو خو ګورو چې دغه حرکت به څومره برکت ولري مینوالو یو بل پروګرام سره به درته بیا حاضرېږو تر هغې مو په بل لاس سپارم